السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ګروپ یارانو دا د کندهار ګمرک ده، دا ټانکر دی. دغه ټانکر سر ته وګوره، بوجي بیا اچولې، تیلو سرونه کړي وو. دا ټول پټرول دی، ډیزل دی، هر رقم تیل شته. نو دا ډریوران سخت په تکلیف دي او موږ د اسلامي امارت چې دا غوښتنه لرو چې موږ د یو غم وخوړل شي. په دې اساس موږ د نه د کېناستي جایز ته، نه د خوراک جایز ته، نه داسې د لمانځه جایز ته. بیخي بده ورځ ده. داسې دا قسم دی ما په خدای چې بیخي په بد حال یو. دلته که یو موټر ور واخلي داسې ورته وګورئ، دا ټول ټانکر دی. که یو موټر ور واخلي، زه نه وایم چې کوم یو موټر دلته دې ګمرکه بیا ووځي. د وتلو لار خو یو وای، نسه دغه دا داخلي دروازه ده یوه، او دا بیرته د وتو د یوه دروازه یو موټر پکې جایږي. خدای نکرده خدای نکرده که په دغه ګمرک کې یو موټر هم ور واخیست، دغه ټول موټر بس وځي. دا هم د تجار تاوان ده، هم د ملت تاوان ده. دا که اوس وځي ملت ته هم تاوان ده، نه ده چې یو تجار تاوان. خو موږ له خپل د اوسني حکومت اسلامي امارت چې دا غوښتنه لرو چې موږ هم دې وخوړل شي او خامخا دې وخوړل شي. دلته ګیز موټر نن ګیز رالی په 8 بجې، سبا تر مشامه به ولاړې. نو نه، یو هغه دې ګیز خوشي کوي تر 12 بجو، بیا چې په 10-11 بجې راشي هغه دې بیا نمونه واخلي، بیا دې خوشي کړي مشام 2 شفټه دې ورکړي، هېڅ مشکل نشته. دغه ورور ده، دې پټرول بار کړي. وروره تا پټرول کمیږي له مالکانو سره جنجال راځي، خو جنجال خو راځي تاسو نه خو غواړي. بس دا خبره به ان شاء الله حقیقت هم ولري، درواغ هم په دې کې نشته.